تقریبا 50 کاله پاوشه مخکې دا ډولۍ وه او 2 کسانو یې راواخیسته. ډولۍ مخکې شوه، ماشومان یې پسې وو. دا روایات نن بیا الحمدلله مونږ ژوندي کړل. خو زه دومره خوشحاله یم چې دغه ډولۍ ته ګورم چې هغه زوړ روایات ما ته بیا مخې ته راکېږي. وایم چې یاره څومره زبردست وخت و، څومره ښکلي وختونه وو چې کوم خوند و کومه مزه په دشي کې وه، په اوس وخت کې نشته. پراډو ورته راواله، ټوډي ورته راواله، خو څوک یې مخکې منډې وهي، څوک یې وروسته منډې وهي. و دا خو په یو مینه او په محبت په یو آواز باندې و ډېر په خوشحالۍ سره ډولۍ مخکې روانوي او کشران او مشران پسې وروسته روان وي. او دا خو یو ډېر زوړ روایت دی. دې سره مینه سیوا کېږي. ډولۍ مخکې وي، مشران پسې وي، کشران پسې وي، چغې وهي الله 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 چغې وهي او خوشحالۍ پې کېږي. نو دا خو یو ډېر ښکلی او ډېر پرامن او ډېر مزېدار هغه دستور دی.